د کهانۍ شروعات د الیزابت نومي اکټرې نه کیږي. د دې عمر اوس سیوا شوی دی خو دا اوس هم د یو ماډلې په تور باندې د شو کې کار کوي. دلته کې دا واشروم ته لاړه شي نو دا ګوري چې د لیډیز واشروم بند دی. د دې وجې نه دا د سړو واشروم ته ورشي خو لږ وخت پس دلته کې د شو ډایرکټر راشي. دا په موبایل باندې د چا سره خبرې کوي او ډیر په غوسه کې لګیا وي چې الیزابت اوس زړه شوې ده. موږ له بله اکټره کتل پکار دي. مخکې به د الیزابت په وجه باندې زموږ شو چلیدله خو اوس الیزابت زړه شوې ده. د دې په ځای باندې موږ له یو ځوانه اکټره راوستل پکار دي خو د دې خبرې دلته کې الیزابت واوري نو دا ډیره زیاته خفه شي. دا خپل ځان ته په شیشه کې ګوري او ډیره خفه وي ولې چې د دې پخوانی ښایست ختم شوی دی او اوس به د شو نه هم ختمیږي. نو الیزابت د ډایرکټر خواله لاړه شي نو ډایرکټر ورته وایي چې زما شو د خلکو په وجه باندې چلیږي او د خلکو ځوانه اکټره خوښه وي. زه ستا مدد نشم کولی. ته اوس زړه شوي د خلکو ښایست خوښ دی او اوس ستا ښایست ختم شوی دی. د ډایرکټر په دې خبره باندې الیزابت ډیره زیاته خفه شي او د دې ځینې روانه شي خو په لاره باندې دې ته د ډایرکټر خبرې یادېږي او دا ډیره زیاته خفه وي. په دې وخت کې د دې اکسیډنټ وشي. یو ګاډی د دې ګاډی ډیر په زوره باندې ووي خو د دې قسمت ښه وي. ډاکټران ورته وایي چې په دومره غټ اکسیډنټ کې ته بالکل محفوظ پاتې شوي. الیزابت خو ټیک وي خو بیا هم ډیره زیاته جاړي ولې چې په لاره کې دې خپل پوسټر لیدلی وي کوم چې څه کسانو رالرې کوو او د دې په ځای باندې یو نوې اکټره راولي. دلته کې یو نرس د دې جسم ګوري بیا ورله کپړې ورکي او دلته نه رخصت کی. الیزابت چې د هسپتال نه بهر وځي نو دا وګوري چې د دې جیب کې نرس څه ایښی دی. دا چې لاس راوباسي نو یو پن ډرایو وي په دې باندې سبسټنس لیکلی شوی وي. الیزابت چې کله کور ته راشي نو دا پن ډرایو په خپل کمپیوټر کې کیدي نو دې ته د یو انجکشن په باره کې معلومات ورکي د کوم نوم چې سبسټنس دی. دا یو قسم له انجکشن ده چې د دې په وجه باندې یو زوړ انسان ته یو نوی ورژن ورکلی کیږي. یعنی دا انجکشن چې څوک ولګوي د هغه د جسم نه به یو نوی جسم راوځي او کوم انسان چې دا انجکشن ځان ته ولګوي او د هغه د جسم نه یو نوی ورژن راوځي نو هغه به په هفته کې خامخا دغه خپل جسم واپس بدلوي. د دې سره د زوړ جسم دپاره څه خوراک هم وي. دې ته د سبسټنس په باره کې پوره معلومات ورکي. د شپې نه چې کله الیزابت خپلې د ځوانۍ تصویرانو ته ګوري نو ډیره زیاته خفه وي. نو دا فیصله وکړي چې زه به دا انجکشن ځان ته لګوم او د سبسټنس کمپنۍ والا ته رینګ وکړي. د کمپنۍ والا د الیزابت نه د خپل اډرس په باره کې تپوس وکړي نو دا ورته خپل اډرس ورکړي. په سبا له باندې الیزابت اخبار ګوري نو دې کې دا وویني چې د دې هغه شو په کومه کې چې دا یو اکټره وه د هغې دپاره د یو بلې اکټرې ایډ چلیږي. په دې باندې الیزابت ډیره زیاته خفه شي خو دا اخبار چې راټول کړي نو دا وګوري چې دې کې یو لیپاپه ده. دا چې دا لیپاپه کولاو کړي نو دې کې یو نمبر وي. نو الیزابت د کمپنۍ خوستلی شوي لوکیشن ته ورسي. دا یو خوفیه ځای وي. دلته کې یو لاک لګېدلی وي. نو الیزابت د خپل کارت په ذریعه باندې دا ځای کولاو کړي کوم کارت چې دې ته کمپنۍ رالیږلی و او دننه چې ورشي نو دا دغه نمبر والا بوکس کولاو کړي او دا ډبې کور ته راوړي. الیزابت چې دا ډبې کولاو کړي نو دې کې د شین قسم والا یو انجکشن وي کوم چې صرف یو ځل استعمالیدی شي. د دې نه علاوه په دې ډبې کې نور هم ډیر څیزونه وي. په دې کې یو سټیبلایزر وي د کوم په وجه باندې چې به نوي جسم ته هره ورځ خوراک ورکوي. د نوي جسم خوراک به د دې د زوړ جسم د ملا د هډوکي نه وباسي. په دې کې یو قسم لکټ هم وي. د دې په ذریعه باندې به دا نوی جسم او زوړ جسم بدلوي او په دې کې د زوړ جسم دپاره خوراک هم وي. د دې نه پس الیزابت واشروم ته لاړه شي او د ډیر ټیمه پورې دا سوچ کوي چې ما له دا تجربه کول پکار دی او که نه. خو د ډیر سوچ نه پس اخر کار دا فیصله وکړي او دا د شنه دوایي انجکشن کې واچوي. بیا چې کله انجکشن ځان ته ولګوي نو لږ وخت پس په دې باندې ډیر تیز درد راشي. د دې سترګې اچانک دوه شي او بیا د دې ملا وشلیږي او د دې نه یو نوی الیزابت راوځي. یعنی د الیزابت یو نوی ورژن ترې راوځي. الیزابت چې دا نوی جسم په شیشه کې وویني نو ډیره حیرانه شي. دا ډیره زیاته ښایسته شوي. بیا د خپل زوړ جسم لا وګنډي. د ګنډلو نه پس د زوړ جسم ته د خوراک یو انجکشن ولګوي. دا هم دغه کمپنۍ ورکلی وي. ټوله ورځ دا ډیره حیرانه وي. کله چې په سبا له باندې الیزابت لامبي نو د دې د پوزې نه وینه روانه شي. په دې باندې دا ډیره پریشانه شي. نو دې ته پته ولګي چې دې ته خو یو سټیبلایزر کټ هم میلاو شوی دی. نو دا د خپل زوړ جسم د ملا نه دغه لیکویډ راوباسي
او خپل نوي جسم ته ولګي. د دې په ذریعہ باندې به د دې د نوي جسم کار کوي. د دې د نوي جسم ډیر زیات ښایسته وي او دا ډیره زیاته خوشاله وي. په سبا باندې چې کله دا دغه شو ته ورشي چرته نه چې د دې زوړ ورجن ویستلی شوی دی، دلته کې چې ډایرکټر الیزابت وویني نو ډیر زیات حیران شي او ډیر خوشاله وي. ډایرکټ د دې سلیکشن وکي. ډایرکټر چې کله د نوم په باره کې تپوس وکي نو الیزابت ورته وایي چې زما نوم سارا دی. سارا ته چې پته ولګي چې په شو کې خو زه سلیکټ شوم خو زه به خپل جسم هره هفته کې بدلومه، نو دا د ډایرکټر ته وایي چې زما مور بیماره ده او زه به هره هفته خپل کور ته ځم. نو ډایرکټر د دې خبره ومني. سارا ته دا نوکري میلاو شي او په دې کې دا ډیره زیاته خوشاله وي. په لږو ورځو کې دا ډیره زیاته مشهوره شي. د دې تصویران په ټول ښار کې ولګي. دغه شان چې د دې شپږ ورځې پوره شي په اومه ورځ به دا خپل جسم بدلوي، یعنی خپل زوړ جسم الیزابت ته به اوړي او 2 ورځې به په هغه جسم کې تیروي، بیا به واپس نوي جسم ته بدلیږي. کله چې دا خپل جسم بدل کی او بیا خپل شو ته لاړه شي نو دلته ورله ډایرکټر ډیره بیزتی وکي او ډیر په بیزتی باندې د خپل دفتر نه وباسي. په سبا باندې الیزابت ته یو کیټ راشي. دا د دغه کمپنۍ کیټ دی. په دې کې د زوړ جسم د پاره خوراک دی، یعنی کله چې دا خپل نوي جسم ته بدل شي نو خپل زوړ جسم ته به دا کیټ ولګي. په دې باندې به د دې زوړ جسم ته خوراک میلاویږي. دغه شان 2 ورځې تیر شي او دا دوباره د نوي جسم ته واوړي. په دې کې دا ډیره خوشاله وي خو د دې سره یو غم دا وي چې دا خو همیشه له کور کې نه وي، نو دا د کور یو دیوال مات کی. د دې وجې نه چې د الیزابت دا زوړ جسم دلته کې پټ کی او د دې د ماتېدو په وجه باندې د بلډینګ کې شور وي، نو د دې یو گاونډي په غوسه کې راشي خو چې څنګه د سارا ښایست وویني نو خپل اراده بدل کی او دې ته څه ګیله ونه کی، بلکې ورته وایي کو چېرته تا ته زما ضرورت وي نو زه به تا سره کار وکم. خو سارا ته د چا ضرورت نشته او ډیر په غرور سره دروازه بنده کی. دننه چې راشي نو واپس خپل کار چالو کی او د ډیر مهنت نه پس د یو خوپیه کمره جوړه کی. دې کې د الیزابت زوړ جسم کې دی. په دې کور کې چې د الیزابت کوم زاړه تصویران وي دا ټول د دې زوړ جسم سره کې دي. په دې نوي جسم کې دا دومره خوشاله وي چې د دې نه جسم بدلول هیر شي، یعنی نن د دې د زوړ جسم د بدلیدلو ورځ ده او د زوړ جسم خوراک هم په ختمېدو دی. سارا په خپلو کارونو کې مصروف وي نو د دې د جسم ناچانک وینه روانه شي او جسم یې ډیر درد شروع کی. په منډه باندې سارا د الیزابت خواته لاړه شي، یعنی د خپل زوړ جسم خواته لاړه شي، خو دا خپل زوړ جسم بدل نکي او د خپل زوړ جسم د ملا د هډوکي نه دغه لیکوډ راوباسي او خپل نوي جسم ته ولګي. دغه شانته کې دا 2 ورځې نورې تیرې کی نو دا ځل دا د خپل جسم بدل کی او کله چې خپل زوړ جسم ته واوړي نو دا ګوري چې د دې یو ګوته خراب شوې ده. د دې نه الیزابت ته پته ولګي چې ما په وخت باندې خپل جسم بدل کړی نه و، د دې په وجه باندې زما ګوته خراب شوه. دا ډیره ګبرو شي او دغه کمپنۍ ته فون وکي، ورته وایي چې ما 1 هفته مس کړې ده، د دې په وجه باندې زما یو ګوته خراب شوه، د دې د ښه کېدو دپاره زه څه وکم؟ نو کمپنۍ والا ورته وایي چې د دې د ښه کېدو څه علاج نشته، څه چې در سره وشو دا واپس ټیک کېدی نشي. په دې باندې الیزابت ډیره زیاته خفه شي. کمپنۍ والا ورته وایي چې تاسو 2 نه بلکې یو جسم یې وئ، کوم نوی ورجن چې ستا د جسم نه راوتی دی هغه هم تی او ستا ګوته خو نه ټیک کېږي، خو د دې نه پس ته د خپل ځان خیال ساته. د دې په اورېدو سره الیزابت ډیره زیاته خفه شي. نو دا فیصله وکړي چې زه به نور خپل جسم نه بدلوم او په خپل زوړ جسم کې خوشحاله وي. نو خپل یو ملګري ته فون وکړي چې زه تا سره میلاوېدل غواړم، بیا خپل ځان تیار کړي او کله چې دلته نه وځي نو د دې نظر په یو پوسټر باندې ولګي. دا د دې د نوي جسم یعنی د سارا پوسټر وي. د دې دا ښایست چې وویني نو په سوچ کې پریوځي او خپل ټول میک اپ دوباره خراب کړي او ډیره زیاته خفه وي. په سبا باندې چې الیزابت خپل جسم بدل کړي او شو ته لاړه شي نو دلته کې دا وویني چې د دې ځینه د دې سټاپ سامان وړي، یعنی دا شو دلته نه ختمیږي. دا په غبرهټ باندې د ډایرکټر خواله لاړه شي. نو ډایرکټر ورته وایي چې نور به مونږ دلته کې شو نه کوو، یعنی مونږ به اوس د دنیا د ټولو نه غټه شو کوو. په دې باندې سارا نور هم ډیره خوشاله شي. ډایرکټر ورته وایي چې مونږ به دا شو د نوي کال په پیله ورځ باندې کوو. نو الیزابت د دې خبره ومني، خو دې ته پته نه وي چې د شو دغه ورځ زما د جسم د بدلیدو ده. سارا مسلسل د خپل زوړ جسم نه لیکوډ وباسي او خپل نوي جسم ته لګوي. د دې نقصان د دې زوړ جسم ته رسي. دغه شان ډیرې ورځې پس چې کله دا خپل جسم دوباره بدل کی او خپل ځان ته وګوري نو ډیره زیاته خفه
خپه وي دا مکمل بوډۍ شوي. الیزابت ډیره زیاته خپه وي او د دې ټوله غوسه سارا ته وي، یعنی د دې خپل نوي ورجن ته وي، د کم په وجه باندې چې د الیزابت دا حال دی. د دې په کور کې چې د سارا کم تصویران وي دا ټول تصویران مات کی. الیزابت ډیره زیاته پریشانه وي او کله چې کمپنۍ ته فون وکي او د خپل علاج په باره کې تپوس وکي چې ما ته به هغه زوړ جسم میلاو نشي د کم نه چې دا نوی ورجن راوتی دی، نو کمپنۍ والا ورته ډیر غوسه شي چې تا ته خو مونږ ویلي دي چې څه وشو هغه وشو، اوس هیڅ هم بدلیدی نشي، خو ستا په لاس کې اوس هم دا کنټرول دی، که ته غواړې نو دا هر څه دلته کې ودرولی شي، خو ستا جسم به دغه جسم وي، یعنی د الیزابت دغه زوړ جسم د کم حالت چې اوس ډیر خراب دی، خو دا د الیزابت خوښه نه وي. په سبا باندې الیزابت ته د ډایرکټر فون راشي نو دا خپل جسم بدل کی او د خپل زوړ جسم نه په یو ځل سره د 3 میاشتو لیکویډ راوباسي او خپل جسم ته ولګي. دغه شانته کې 3 میاشتې سارا ډیرې په خوشحالۍ تیرې کی او کله چې د دې د جسم د بدلیدو ورځ شي نو په دې ورځ باندې د دې شو هم وي د سارا په جسم کې درد شروع شي نو دې ته پته ولګي چې نن زما د جسم د بدلیدو ورځ ده، نو دا په منډه باندې لاړه شي او د خپل زوړ جسم نه دغه لیکویډ راویستلو کوشش کوي، خو د دې نه نور لیکویډ نه راوځي. په دې باندې دا ډیره ویریږي او کمپنۍ والا ته فون وکي ورته وایي چې زما د زوړ جسم نه لیکویډ نور نه راوځي، نو کمپنۍ والا ورته وایي چې د زوړ جسم نه دغه لیکویډ نه راوځي، نو د دې مطلب دا دی چې تا دا ټول لیکویډ په یو ځل استعمال کړي دي، تا له اوس دغه زوړ جسم واپس بدلول پکار دي، بیا چې کله ستا زوړ جسم دا لیکویډ جوړ کړي نو واپس ته خپل نوي جسم ته واوړه. خو په دې وخت کې په سارا باندې نور هم سخته سیوا شي او په منډه باندې خپل زوړ ورجن ته بدل شي، خو اوس د دې جسم ډیر بدل شوی، د دې نه د خلکو یېره کیږي. الیزابت چې په شیشه کې ځان ته وګوري نو ډیره زیاته خپه وي ولې چې دا اوس بوډۍ شوې ده او د دې ټول ویښته ختلي دي، دا ډیره زیاته بوډۍ شوې او ډیره عجیبه ښکاري. نو دا په منډه باندې خپلې کمپنۍ ته فون وکي ورته وایي چې زه دا هر څه اوس ودرول غواړم، نو کمپنۍ والا د دې خبره ومني او د یو انجکشن دپاره ورته اډرس وښیي. الیزابت د خپل ټول جسم نه کپړې تاو کی او بیا دغه انجکشن پسې لاړه شي. کله چې انجکشن راوړي او څنګه چې د نوي ورجن ته دا انجکشن لګوي نو دې ته د کمپنۍ والا یو خبره یاد شي چې د انجکشن د لګېدلو نه پس به ته همیشه دغسې اوسې څنګه چې په دې زوړ حالت کې دوباره د نوي جسم ته نشي تللی. نو دا د انجکشن ونه لګوي، خو بیا چې کله سوچ کوي چې دا هر څه د سارا په وجه وشو نو په غوسه کې ورته انجکشن ولګوي. دې نیمه ستن لګولي چې ورته یاد شي چې نن خو زما د شو ورځ ده، نو دا د باقي ستن راوباسي او بیا د سارا د راپاسولې کوشش کوي، د ډیر وخته پورې دا کوشش وکي خو سارا راپا نسی، نو دا دغه جسم ته د بدلیدلو فیصله وکي خو د دې جسم هم نه بدلیږي. د دې نه پس الیزابت د خپل ملا د هډوکي نه دغه لیکویډ وباسي او سارا ته ولګوي، نو په دې باندې سارا سترګې کولاو کی، یعنی په یو وخت کې دا دواړه راپاسي. خو سارا چې کله د انجکشن چې الیزابت زه ختمولمه نو دا الیزابت رایساره کی او دې له ډیره زیاته غوسه ورشي، د دې سر د شیشې نه ووي او ډیره زیاته زخمی کی. لږ وخت پس چې سارا ته پته ولګي چې دا خو د دې خپل جسم دی او دې خپل جسم مړ کو، یعنی اوس به دې ته هغه لیکویډ نه میلاویږي. په دې باندې سارا ډیره خپه وي. خیر د دې نه پس چې کله دا دغه شو ته لاړه شي نو دلته کې ډایرکټر د دې د ښایست ډیر صفت کوي، خو د شو په ټیم کې د دې طبیعت خراب شي او د خولې نه وینه روانه شي، نو په ګبراهټ باندې واشروم ته لاړه شي، خو چې کله وګوري نو د دې یو غاښ مات شوی وي. بیا چې کله د نورو غاښونو له لاس ویسي نو د دې دا نور غاښونه هم مات شي، نو دې ته احساس وشي چې د الیزابت د مرګ نه پس زما جسم خراب شوی دی او د دې په جسم باندې ډیر تکلیف وي. نو دې ته پته ولګي چې د دې سره یو انجکشن پاتې شوی دی، نو په منډه باندې کور ته لاړه شي. په دې باندې تکلیف دومره سیوایي چې بغیر څه د سوچه دا د انجکشن ځان ته ولګي. په دې باندې ورته تکلیف نور هم سیوا شي، د دې ملا وشلیږي او د دې نه یو نوی قسم د الیزابت او د سارا یو مکس انسان راوځي. دا ډیر عجیبه او ډیر خطرناک وي. د دې په لیدو سره د الیزابت دماغي حالت خراب شي ولې چې دا خو به اوس د چا مخ کې نشي تللی او د دې نه هغه شو هم پاتې شي. د دې کهانۍ نه موږ ته پته لګي چې په هر حال کې شکر ویستل پکار دي. په دې باندې زموږ کهاني ختمیږي. که ویډیو مو خوښه شوي نو لایک یې کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ.